په 20 رکعاته تراویح باندې صحیح حدیث نشته که نه. ښه دویمه خبره، تاسو د مور بی عایشې هغه روایت ذکر کړی دی، هغه مو نیم ذکر کړی، پوره نه دی. ښه او دریمه خبره دا دی چې تاسو په هغې کې کومې خبرې کړي دي چې مطلب دی چې درز غوبل جوړ کړی او دا کړی او هغه کړی، نو زه صرف په دغه یو حدیث باندې مختصر گفتگو تاسو سره کول غواړم. ما ته غوږ وشونیسي. اوس خو شپه ده، موږ تراویح وکړې که نه. ښه جي ښه. چې مجلس کې ناست یم، زما په دې نمبر واټساپ دی. ښه جي. چې څه دې په زړه مکمل هر څه راته میسج کې ووایه، زړه دې تش که. صحیح ده. ما ویل چې تاسو بروز عبدالله مولانا ته رینګ کړی و د تراویح متعلق چې هغه به کیدای شي مصروفه و یا څه، مالې موږ به ورسره خبرې وکړو، مولانا سره څه خبره نه ده، د تراویح په مسله به ورسره خبرې وکړو، وضاحت به وشي یو بل ته چې څه قیصه ده، څه حالات دي. ښه کار وکړو. یقین وکړو موږ هم غوښتل چې رابطه وشي، خو دا خبره چې خپله دې رینګ وکړو، هغه خو داسې چل شوی مولوي صاحب، تاسو د خپل مولوي صاحب بیان اورېدلی که نه. او اول خو دا چې دا دین د اسلام دی، دا په جګړو په دې څیزونو نه خلاصېږي، هر شی دلیل باندې مزه کوي. صحیح خبره ده، صحیح خبره ده. بیا مولوي صاحب دا خبره پکې کړې وه چې یاره احنافو سره یو حدیث هم په دې نشته دی، او بیا یې مطلب داسې استعظام کړی وه چې دوی په جومات کې کبډي راخیستي او د اخر صف چې کوم دی مخکې تللی او مخکې وروسته راغلی، نو زما زړه په دې خفه شو چې یاره مولوي صاحب دلیل دې پیش کړی دی او که دې نه دی پیش کړی، خو خپل لاره دی او خپل کار دی او خپل دغه باندې دلیل ویوه، نو دومره بیکار استهزاءن رد ته څه ضرورت دی که نه. ښه بیا ما ورته رینګ وکړو چې یاره دغه حدیث تاسو ویلی دی، همدغه حدیث نه دې استدلال کړی، په همدغه حدیث کې به خبرې وکړو، خبره نه ده. صحیح نو حدیث ته ورځونه صحیح بیا هغې ویل ما ته واټساپ کې میسج وکړو، نو بیا ورسره ما واټساپ کې رابطه وکړله، واټساپ کې میسجونه ورته وکړل، حدیث مې اورلی و، ډېر په ښه انداز سره د اخلاقو په انداز سره تاسو ته میسجونه درلېږلی شم. ښه بیا خدای شته تر اوسه پورې څه جواب رانغی نو. ښه نو مولوي صاحب بیان خو ما واورېد، هغوی داسې ویلي دي که نه، هغه تاسو چې کوم نشر کړی هغوی کې دا ویلي دي چې په 20 رکعتونو تراویح باندې د احنافو سره حدیث چې نشته، مطلب مولوي صاحب تاسو ته معلوم وي چې مونږ کله وایو چې نشته، معنا دا چې صحیح حدیث نشته. هسې خو دا شیعاګان هم د دنیا کتابونه لري چې هلکه مونږ سره حدیث دی او دا دي، خو مونږ هغو ته وایو چې هلکه ستاسو دا خبرې نه دي ثابت، نو هغوی چې نشو ویلی دي معنا دا چې صحیح حدیث پرې نشته که نه. نو زه هم چې که ما ورته خبرې وکړو په دې مسله باندې چې مولوي صاحب مطلب په همدې باندې به خیر د تاسو سره زه اوس خبرې وکړم، خبره نه ده، خو هغه چې دا نشته ویلی، نو دا خو تاسو پکې تقدیر راوباسئ چې حدیث صحیح داسې نشته او صحیح هغسې نشته، هغه له پکار و چې هغه په خپله باندې ویلی. دویمه خبره دا دی مولوي صاحب محترم چې هغه په بیان کې حدیث پیش کړی دی د عایشې بیبي، سوال قایل شوی دی د عایشې بیبي نه، هغې جواب ورکړی دی که نه، په هغې کې د تراول په سره ذکر نه دی شوی که نه. صحیح ده. دویمه خبره دا ده چې په هغه حدیث کې تاسو د هغې نه استدلال کوئ، مولوي صاحب مبارک په همغې باندې به خیر د تاسو سره زه خبرې وکړم، خبره اوږده نه ده. صحیح ده، بالکل خبره به وکړو. زه وایم که نه چې دا موضوع د ملګرو ته واضح شي که نه، واضح دې شي چې زه به مقه حدیث چې تاسو بیانوئ چې هغه نه تاسو استدلال کوئ، مقه برته زه هم پیش کوم، څه خبره نه ده، تاسو د هغه جواب کولی شي، خو مونږ ویو چې د دې مسله کې دعوه واضح شي. ګوره زمونږ دا دعوه ده مولوي صاحب چې قیام اللیل چې دا تهجد دی او د علماو په اصطلاح کې دې مونځ ته چې تراویح ویل کېږي دا نبي علیه السلام 8 رکعته کړي که نه، او که چا زیادت وکړه، څوک 20 کوي مثال، څوک 30 کوي، څوک 40 کوي، دې کې هېڅ خبره نشته، مطلب که چا هر څومره وکړه دې کې څه خبره نشته. تاسو زمونږ د دعوی متعلق څه خبره کوئ مولوي صاحب؟ ستا چې څه ویلي مولوي صاحب محترم که نه چې رسول الله مبارک کومې تراویح کړي دي هغه 8 رکعته دي که نه، او قیام اللیل دی چې د مولیانو په اصطلاح کې ورته تراویح وایي. زما دا خبره تاسو بار تکراروئ چې خبرې سره دغه خلط ونی شي. تاسو پهله مولوي صاحب دا خبره کوئ، تاسو ویوئ چې قیام اللیل او قیام التراویح دا یو شی دی که نه، او فرق نشته دې کې، دا بیل شی نه دی تاسو ویوئ. خیر د همدغې باندې به بیا خبرې وکړو که نه چې قیام اللیل او قیام التراویح د محدثینو په اصطلاح کې یو شی دی او که بیل شی دی، او یا په دې باندې چې امام بخاري صاحب چې کوم دی یا چې کوم دی نور کتابونو کې دا بابونه لګوي، په هغې کې دا بابونه جدا جدا ولې راوړي که نه، حدیث به جدا جدا ولې راځي په دې باندې. زمونږ دعوه دا ده مولوي صاحب محترم چې د رسول الله علیه السلام مبارک چې کومې تراویح شوي دي هغه چې کوم دی 20 رکعته شوي دي، ځان ته هم چې کړي 20 رکعته یې کړي دي، چې بهر یې ورکړي هغه هم 20 رکعته شوي دي، او چې کوم دی دې باندې 4 خلفای راشدینو هم 20 رکعته کړي دي،
مابعدو کې چې کوم دی حضرت عمر صاحب امر کړی دی، حضرت علي صاحب امر کړی دی، د حضرت عمر صاحب فعل دی، د ابی ابن کعب صاحب فعل دی، د حضرت علي صاحب فعل دی. په دې باندې د ډېرو ګڼ شمېر صحابه او حدیث درته روایت پیش کولی شم انشاءالله العزیز په دې موضوع باندې. خو اوله خبره دا د مولوي صاحب تاسو نه زه یو اسانه پوښتنه کوم، دا خو معلومه شوه که نه؟ صحیح شو. اسانه پوښتنه زما اول نمبر کې دا ده چې تاسو وایئ مولوي صاحب محترم چې یاره د رسول الله مبارک نه تراویح 8 رکعته سنت دی. تراویح نه قیام اللیل مولوي صاحب دا قیام اللیل ورسره وایي چې بیا هلته تاسو دا دعوه شوله چې 10 رکعته لفظ سره د تراویح لفظ دا به مونږ د نبي علیه السلام نه ثابتوو که نه؟ ستاسو دا دعوه شوله 10 رکعته لفظ د تراویح، زما دا دعوه شوله چې قیام اللیل 8 رکعته د نبي علیه السلام دا به زه ثابتوم. صحیح دعوه واضحه ده که نه زما ستا؟ دعوه خو بالکل واضحه شوه. واضح مولوي صاحب یو ترویحات کې هم بحث وکړو چې په دا اصطلاح د چا ده که نه؟ هغه خبره نه ده. صحیح شو. خبره په دې ځای کې ده مولوي صاحب محترم که نه چې دا خو فعل دی او فعل د رسول الله مبارک نه تاسو خپل هم په دې باندې پوهېږئ چې ډېر دین په فعل د رسول الله مبارک سره تعلق لري، سنت هغه په فعل باندې ثابت دی، فعل المصطفی باندې قول باندې مطلب دومره نه ثابت که نه؟ نو په دې کې قولي حدیث پهله تاسو ما ته وښیوئ که نه رکعته باندې چې آیا د تراویح سنت دی رسول الله مبارک په دې قول کړی صحابو ته امر کړی یو. دویم چې رسول الله مبارک فعلي حدیث داسې ما ته وښایي چې رسول الله مبارک 8 رکعته کړي، با جماعت یې کړي، په دوامه استمرار سره یې کړي، د ماخوستن مون نه پس یې کړي، په یو ځای کې یې کړي. داسې یو حدیث ما ته خیر دی وښیه. ښه مولوي صاحب اصول به داسې ټاکو مولوي صاحب کارن چې زه کله غړېږم 3 منټه یا 2 منټه به ګذار 2 منټه زی ډېر دي نو زه به ته به زما خبرې اورې چې ته کله غړېدلې زه به ستا اورم انشاءالله چې خبرو کې دغه رانشي. صحیح دی انشاءالله؟ خبره اسانه ده که نه؟ خو ما درته ویلې بس خیر دی دغه ځای نه شروع کړې. داسې یو حدیث ما ته پیش کړي که نه؟ داسې حدیث پیش کړي چې رسول الله مبارک 8 رکعته کړي تراویح مونځ، تاسو ورته قیام اللیل وایئ، موږ ورته تراویح وایو. دویمه مسله ده چې 8 رکعته یې کړي، په یو ځای کې کړي، په جماعت یې کړي، د ماخوستن مونځ پسې متصل یې کړي. داسې یو حدیث پیش کړي. خو زمونږ دلیل چې دی مولانا صاحب اول دا دی چې عائشه رضی الله عنها هغه حدیث مشهور د بخاري چې عبدالرحمن په نوم باندې راوي چې دی هغه ترې پوښتنه کوي وایي کیف کان صلات رسول فی رمضان، وایي نبي صلی الله علیه وسلم په رمضان کې څنګه مونځ کوو. ګوره مولوي صاحب سوال ته فکر کوو، سوال شوی دی د رمضان. عائشه رضی الله عنها فرمایي فقالت ما كان يزيد في رمضان، نه په رمضان کې ولا في غیر الى 11 رکعات، نبی صلی الله علیه وسلم د 11 رکعاتونه زیات نه کاوه. نبی صلی الله علیه وسلم د مونځ تخصیص عائشه رضی الله عنها وکړو چې لکه ګوره که ته مونځ پوښتنه کې نو نبی اسلام په رمضان کې دغه 11 رکعاته کول. نو که چېرته مولوي صاحب موږ دې کې وایو که چېرته نبی صلی الله علیه وسلم دا 10 رکعاته تراویح به کولې به قول لسته په کار دا و د سائل د سوال مطابق جواب شوی چې ګوره 8 رکعاته د شپې قیام اللیل کاوه او 10 رکعاته تراویح کولې. چې جواب به دې ورکړی چې دې اتو باندې زیادت نه کاو نو بس واضح شوله خبره چې لکه دغه مونځ چې نبی علیه السلام چې قیام اللیل دی لفظ د قیام پکې موږ ثابت کو او 8 رکعاته موږ ثابت کو. تاسو ویلې چې دا مونځ موږ ته ثابت که چې د ماسخوتن مانځه په جي کړی. نو روایت واوره د ابي سلمه هغه فرمایي وایي عائشه لنا نقل کوي وان رسول صلی الله علیه وسلم خرج ليله من رمضان الى المسجد بعد العشاء، د ماسخوتن مونځ چې وکړو مسجد ته لاړ فصلى ومونځ وکړو خلکو ورپسې وکړو، یوه شپه وکړو، 2 شپې وکړو، 3 شپې وکړو، 4مه شپه ما نبي صلی الله علیه وسلم راونه وته بیا ورته وایي دا ځکه زه راونه وتلم چې زه یېرېدلم ستاسو دا ډېر شوق د وجې نه دا شی په تا ماسو باندې فرض نشي. دا حدیث په آخره کې بیا دا دي پوښتنه دې کېږي ابو سلمه وایي چې فقالت کیف کان صلات الرسول فی شهر رمضان، څنګه مونځ یې کاوه؟ ما کان یزید فی شهر رمضان على هذا، وایي 8 رکعاتې وکړو په دې باندې زیادت نه کوو. نو مولوي صاحب موږ 3 خبرې ثابت دي کړي، دا هم ثابت کړه چې ماسخوتن مانځه پسې وکړو، دا هم ثابت کړه چې جماعت یې وکړو، دا هم ثابت کړه چې 8 رکعاتې کړي. بالکل استاد دا خبره وکړه که نه؟ دا فعل د رسول الله مبارک نه څو شپې ثابت دی؟ دا 3 شپې ثابت دی. 3 شپې ثابت دی؟ ښه په 3 شپو باندې به ما ته یو حدیث پیش کړي، یو زما خبره واوره. دویم دا تا چې دا کوم حدیث ویلو که نه حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن ابي سلمه رضي الله عنه، دا اوږد حدیث دی هغې طرف ته نه ځم سند ته نه ورځم. الغرض چې په دې ځای کې مولوي صاحب تاسو وایئ چې ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره که نه؟ همدغه حدیث کې صرف تاسو نه زما پوښتنه دا ده
چې دلته لفظ د فی غیره راغلی دی نو ولا فی غیره نه مراد دا چې بغیر د رمضان نه رسول الله مبارک ستا په اصطلاح دا د شپې قیام الليل کول کنه نو که چیرې دا په دې معنا باندې کې چې دا سنت د رسول الله مبارک دی او صرف په رمضان کې خاص کې او د دین بغیر کې نه خاص کې نو د لفظ تخصیص د رمضان خو دلته راغلی ولا فی غیره تاسو بغیر د رمضان نه ولې تراویح نه کوئ یو سوال کنه همدغه حدیث کې رسو حدیث باندې سره خبرې کوو په یو حدیث کې ورسره دویمه مسله مولوي صاحب دا چې دلته راځي چې یصلي اربعا ثم یصلي اربعا تاسو ولې مولوي صاحب دوه رکعاته تراویح کوئ لفظ د حدیث کې څلور رکعاته راځي دریمه مسله ده چې په دلته کې حدیث کې راځي چې تنام قبل ان توتر نو قال يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي حدیث کې دغه الفاظ دي معلومیږي چې دغه چې کوم دی د رسول الله مبارک دغه فعل د اتو رکعاتو چې کوم دی د قیام الليل دی تاسو ورته وایي موږ تهجد دي زموږ په اصطلاح تاسو ورته چې کوم دی تراویح نه وایي موږ ورته تهجد وایي وروره دغه مونځ چې کوم شوی رسول الله مبارک کړی دی نو دا خو د خوب نه وړاندې شوی د حدیث د الفاظو نه معلومیږي نو یو د دغه جواب راکړه چې د خوب نه بعد خو دی حدیث کې دوی ماته دا جواب راکړه مولوي صاحب چې یصلي اربعا راځي تاسو ولې دوه رکعاته کوئ او دریم جواب دا راکړه چې فی غیره ولې نه کوئ تاسو ولې په رمضان کې کوئ بغیر د رمضان نه کوئ ختم شو جواب دغه اعتراض او تاسو ویل چې دا تاسو دوه رکعاته ولې نه کوئ نو دوم جایز دی څلورم جایز دی نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې صلات الليل مثنى شپې مونږ چې دوه رکعاته دی نو که چا دوه وکړو که چا څلور وکړو هم جایز دی منګه ولې نه کوو تاسو ته چا ویل مولوي صاحب ما خبر نه ختمه کنه ګور اصول الله دی چې زه کله خبرې کوم تاسو باورئ نو منګه دا دوه ولې کوو ځکه حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلات الليل قیام الليل چې دی مثنى دوه رکعاته دی او که چا څلور وکړو په نوافلو کې دا قاعده چې دوه افضل دي څلورم جایز دی په دې حدیث کې خدا نشته څلور رکعاته یو ځای کړي دي حدیث کې دا دی چې د پښتنه مکو د طولهن د اول څلور او د وروسته څلور چې څومره خسته کول که کړي می څلور موږ سره نور حدیث ته دین په یو حدیث کې نه مولوي صاحب چې دغه یو حدیث نه بل حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلات الليل مثنى خبر زما ختم نه دي مولوي صاحب خبرې وکم کنه چې منځ کې ټوکول خني خبرې باور سره ستا ما په سړی سینه اورېدل تاسو ول په غیر رمضان کې ولې نه کوي ولې نه کوم تاسو ته چاوي چې په غیر رمضان کې قیام نه کوو بل تاسو په اعتراض پونه شو تاسو دا اعتراض کړو چې ماته د ماسختن مانزه په سره وخه تاسو ته ما حدیث درو خو چې ماسختن مانزه په سینه نبی رسول الله دغه قیام الليل کړی دی ګوره مولوي صاحب ته چې د دې نه استدلال کې چې دا حدیث دا ول چې کوم د سنتیت باندې ته دلالت کوي چې دا حدیث راغلی رسول الله مبارک کړي دی مونږ ځکه تر کاته کو چې دا سنت د رسول الله دی سنت د الله بیا د اتما خدروجینه بغیر تاسو ما ته وخی چې د ماخستان منصفي او د کشان با جماعت په یو قاری پسې په کوم جماعت کې تاسو بیا پکې ختم کول دا په کوم جماعت کې تاسو بغیر د رمضان نه کړی جواب کوم ګوره مونږ خدا نه وایو چې لکه تراویح چې دا د ختم پکې ضرور دی او ختم به پکې کې ګوره دوه خبرې دي مونږ دا وایو چې قیام الليل چې دی کې غوره طریقه ده چې خپله قرآن ډېر درځي خپله په قرآن باندې پوهېږي غوره طریقه پکې ده چې تنها یې وکړله تنها او که چا پکې جماعت وکړو بنا په دغه حدیث باندې جماعت هم پکې جایز دی چا ویلي چې مونږ دا فرض ګڼو او حتمن په مسجد ته ځو خو زه خو جماعت کې نه کوم زه خپله مونځ کوم تنها یې کوم نه دی ما فرض نه دی ویلي ما سنت ویلو کنه او سنت دي کنه نبی علیہ السلام کړی دی نبی علیہ السلام کړیم دي سنت دی کنه دی او سنت دی چې پکې سنت دی आवाज دی بن شو مولوي صاحب ته بیا چې سنت دی کوم شی سنت دی تاسو بیا आवाज مولک دغه شو بن شو تاسو وایي کنه موږ ورته تراویح او ورته قیام الليل وای چې تهجد دی دا رسول الله مبارک سنت دی کنه دی او دی بالکل سنت د رسول الله دی نو دغه حدیث نه ګوره تا وخت ډېر قوي استدلال د دې حدیث نه وکړو نو اوس د حدیث نه دا ولا فی غیره ما توخه او مولوي صاحب څنګه په رمضان کې با جماعت کې او چې کوم دی په یو جماعت کې یو قاری پسې کې په یو ذکر کې د قسمات په دغه طریقې دغه په غیر د رمضان نه یو ذکر او خو تاسو چې کړی کنه ماته د سلګو خو مولوي صاحب تاسو خو دې اعتراض کوي چې غي زین لري ګوره موږ دا دعوه ده چې قیام الليل بغیر د جماعت هم کیږي جماعت سره هم کیږي بغیر د جماعت د رمضان موږ بغیر د جماعت کو نبی صلی الله علیه وسلم چې قیام الليل کو د شپې خبر اوره مولوي صاحب کو قیام الليل به چې کو ابن مسعود حدیث دی په مشکات کې نقل لې و شپه نبی له سلام را پات
پاڅېده قیام اللیل یې کو زم د هغوی کره اوده ومه زم را پاڅېدلم ګس طرف ته یې ودرېدم نبي علیه السلام په مانځه کې ښي طرف ته راوړولم ابن عباس نه هم نقل دی نبي علیه السلام به قیام اللیل تنها هم کوو په جماعت سره هم کړی دواړه ثابت دي موږ دواړه کوو په رمضان کې که موږ دا نه وایو اوس دا ګوره زه قیام اللیل کومه بغیر د دغه کومه جماعت یې کومه دا خو کومه غټه خبره نه ده که چا جماعت وکړو هغه موږ سره دلیل شته موږ دا وایو چې دواړه خبرې جایز دي هم جماعت او غیر جماعت دواړه جایز خبرې دي د جواز او عدم جواز طرف ته نه ځم سنتیت چې په روژې کې تاسو هر ماخوستن یو ځای کوئ که نه نو دا د روژې په رمضان کې بیا تاسو کوم دی ماخوستن کې متصل مه کوئ کله کله یې پکې د شپې کوئ او کله کله یې مه کوئ او کله کله کوي که نه مولوي صاحب ولې نه کوو زه روژې نه بغیر ماسخوتن مانځه پسې 4 رکاته کومه کله 8 رکاته وکړمه کله 12 رکاته دا خو څه غټه خبره نه دی کې څه غټه خبره ده یاره مولوي صاحب موږ چې تاسو نه څومره اورو څومره ګورو نو مولوي صاحب زه تا ته لګیا یم ګوره زه تا ته لګیا یم چې زه به اوس ګوره چا ویلي تاسو قیام کوئ ګوره زه اوس روژه ده زه قیام نه کوم جماعت سره یې نه کوم تنه یې کوم تاسو دا اعتراض هم باطل شو چې تاسو دا کوئ تاکید کوئ نو دا خبره هم ستاسو باطله شو نو موږ خو دا نه یو شی موږ نه دی فرض کړی تاسو یې به موږ فرض کوئ دا خو موږ نه یې فرض کړی دا حدیث جواب وشو مولوي صاحب که نه تاسو چې دا کوم اعتراض کوئ مولوي صاحب دا اوس داسې اعتراض نه دی چې هغه ځای ونیسي زما په اعتراض ځان پوهې که ته د سنتو قایل چې کوم روایت ویلو په دې روایت کې فی غیره راځي تاسو په رمضان کې با جماعت کوئ یو مسجد کې کوئ ماخوستن مونځ پسې کوئ که چېرته دا نه که چېرته دا لازم نه په رمضان کې ولې با جماعت کوئ ولې په یو مسجد کې کوئ ولې په یو قاري پسې کوئ او که چېرته سنت یو تاسو یې لازم ګڼئ نو بعد د رمضان نه ولا فی غیره راغلی بغیر د رمضان نه ماته داسې وښیوه که نه دا کومه طریقې او شکل باندې چې رمضان کې کوئ ګوره مولوي صاحب تاسو داسې اعتراض کوئ چې موږ هېڅ د هغه یو قایل ګوره زموږ یو ملا ته ورشه هغه ته ووایي چې هلکه دغه قیام اللیل چې دی خبره واوره که مولوي صاحب زموږ یو ملا ته خبره واوره مولوي صاحب که تاسو ویې چې ما درته ویل تا وختي په خپله ویل خبرې د ما سره هم ریکارډ کېږي تا ویل چې دا چې کوم دی سنت دی چې د سنت استدلال دی دغه مور بي عایشې د روایت نه وکړ او بیا دې ویلې چې نبي اسلام په رمضان کې کړي دي نو زه درته وایم دلته کې لفظ در غیر د رمضان راغلی دویم تا دومره بیکاره جواب وکړې یاره چې ما درته ویل چې یصلي 40 راغلی مولوي صاحب ته ویل چې 2 رکعاته نو ما ته داسې ویوه په دغه حدیث کې خو ما ته د یصلي 2 وښیوه یا 2 وښیوه ګوره مولوي صاحب تاسو دا خبرې به واورو سره بیا خبره حل کېږي ګوره تاسو ویلې چې تاسو د جماعت پابندي کوئ ضرور موږ خو پابندي نه کوو موږ وایو که مسجد ته څوک لاړ جواز لري ولې جواز لري ګوره دغه حدیث چې تا ته ما مولوي صاحب خبرې اوره که نه شور به نه جوړه که نه ګوره بیا خبره خرابېږي هسې ګوره چې ما خبرې کولې ته به یې اورې زه چې کوم اسانه مسله درته نن حل کوم انشاءالله ښه تاسو ویلې جواب نه دی خلاصې چې پابندي نه کوې که نه پابندي نو په رمضان کې دا پوسټر ولې چاپ کیږي چې دلته کې دا توش پو ختم دی او دلته کې د هوش پو دی او د فلانی شیخ القرآن به کې او شیخ الفلانې به کې تاسو دا دومره پوسټر موږ دلته په مسجد باندې زموږ په مسجد باندې د 3 اهل حدیثو 4 اهل حدیثو جماعتونو پوسټر لګېدلی چې په پلانو شپو کې به ختم کیږي او دومره ټایم کې به کیږي او داسې قاري دی او دومره ګنټو کې به کیږي دا څه حساب دی بیا د دې حساب دا دی مولوي صاحب ګوره دا روژه چې دا د رمضان نه بغیر هم خلک نیسي او په رمضان کې هم نیسي خو د رمضان د روژې باره کې نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم خبره اوره که نه زه تا ته اوس دا فرق ښیم که ته منځ کې اعتراض هم وکړې بیا خو خبره نه اورې ګوره اوس په رمضان کې د روژې ډېر تاکید راغی دغسې قیام باره کې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قام رمضان ایمانا واحتسابا همدغه قیام دی خو په رمضان کې د دې فضیلت ډېر راغی اوس یو مسجد کې مثال تاسو ویلې بقول لستا پوسټر چاپ کېږي په سنت باندې هغوی هم عمل کوي چې قیام یې وکړه پکې جماعت یې وکړه هغه هم په حدیث کې شته څوک یې چې نه کوي هغه هم په حدیث کې شته تنوع فی العبادت دې ته ویل کېږي دواړه جایز دي ستاسو اعتراض اوس په کوم ځای کې دی ما درته اول ویلې که نه زه د جواز او د عدم جواز خبره هم نه کوم زه د لزوم خبره هم نه کوم زه د سنتیت خبره کوم فرضیت هم نه کوم تاسو وی سنت دی که نه دواړه سنت دي که نه مولوي صاحب دواړه سنت دي زما خبره واوره خیر دی بل خوا مه ځئ که نه چې دا سنت دی که نه نو په دغه طریقې باندې دا سنت دا ولې بیا تاسو بل ځای کې نه کوئ یا د روژې نه بغیر نه کوئ ولې په دې روژه کې داسې تخصیص ورکوئ ورته په دغه شکل دې نه بغیر نه کوئ ولې نه کوو موږ بغیر د رمضان اوس موږ مدرسې ته راشئ موږ قیام اللیل په جماعت کوو راشئ یو ورځ تاسو خو دې ته بدعت وایئ تاسو چېرته بدعت وایي کوم چېرته بدعت وایي مولوي صاحب بل طرف ته لکه چې لاړې چېرته بدعت وایي زه درته وایم چې ته مولوي صاحب ما ته حدیث پیش کړی د عایشې بیبي هغې کې راځي فی رمضان ولا فی غیره زما په اعتراض ځان پوه کړه مولوي صاحب د رمضان نه بغیر تاسو چې کوم کار ثابتوئ دا په روژې کې یو قاري پسې مونځ
با جماعت ماخوستن مصپسې متصل په رمضان کې دقسې ختم د قرآن پکې کوئ دغه شیزونه دغه سنت د رمضان نه بغیر وښیه او تاسو کوم ځای کې کړي دي چې ته وایې چې سنت دي وبه د الله بنده تا ته ما وویلې که چا جماعت ونه کړو موږ په رمضان کې په دې حدیث باندې عمل کوو چې نبي علیه السلام جماعت کړی دی دا قیام اللیل چې د نبي علیه السلام بغیر د جماعت هم کړی دی دواړه طریقې پکې ثابت دي بغیر د رمضان بغیر د جماعت کو څه اعتراض کوم ځای دی ها اعتراض منشه دی روغستا خو هیڅ اعتراض دی نه دی پاتې که دا داسې وایي چې دا قیام اللیل نبي علیه السلام بغیر د جماعت نه و کړی ګوره مولوي صاحب ګوره ستا اعتراض بالا خوند کړی و مولوي صاحب خبره اوره که نو ستا اعتراض بالا خوند کړی و چې دا قیام اللیل نبي علیه السلام بغیر د جماعت نه و کړی نو بیا به د اعتراض و دا خو نبي علیه السلام بغیر د جماعت هم کړی او جماعت هم کړی دواړه طریقې ثابت دي نو ته اعتراض اوس کوم ځای کې لري هغه چې دغه ثابت دا خو ورته په حدیث ګوره دغه جواب خو دونه ګلا در باندې قرض دا مولوي صاحب خبره بلنډ وکنه اوس تاسو اوس ما خو حدیث پیش ک تاسو د شلو باره کې یو حدیث کې پیش کې هغه نه تاسو استدلال مونږ ګورو دې باندې بدرته صاحب ډېر حدیث پیش کوم ان شاء الله اوس صرف اوره کنه او یو وای د منډه باندې وای خاص چې منډه نه ګوره یو حدیث بدرته پیش کوم ان شاء الله وای صحابونه به هم ثابتوم وای ثابتوم چې بالکل ستا خبره حل شي صحیح شو یو حدیث چې عباس د تاسو په هغې باندې جرح کوي او بیا به زه ستا په دغه حدیث باندې مو جرح کوم مولوي صاحب ما ته به د حدیث سند پیش کوي اوس ټول پوه شوې صحیح شو تاسو د عباس په دې دغه باندې مصنف ابن شیبه دویم جلد کې ذکر دی چې کوم باب د کوم یصلی فی رمضان من رکعتین باب لګېدلی پای کې ان رسول الله وسلم كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعه والوتر اوس په دې حدیث کې مولوي صاحب راځي چې رسول الله مبارک په رمضان کې چې کوم دی 10 رکعاته کول او بیا وې د هغې نه پس 3 رکعاته وتر کول په دې کوم خوف او کواحت شته نو مولوي صاحب دې کې خو ډېرې مسلې شته دی که نو اوله مسله پکې دا ده چې تاسو دعوه لرئ چې نبي صلی الله علیه وسلم تراویح کړي چې کړي تراویح په دې حدیث کې تراویح لفظ شته دی زه درته ښیم حدیث درته نور وایم نه دا دی یو نه نور نه کوم توس یو حدیث دی دا دې پرېښودو مقصد دا حدیث لاړه من نه منځ نه دی تللی د حدیث مقصد دا دی وختي د خپله خبره وکړه چې په یو حدیث ټول دین نه ثابتېږي نو دغه شان صرف ما درته 10 رکعاته ثابت کړل اوس درته په بل حدیث باندې تراویح ښیم په بل حدیث باندې درته د عمر صاحب عمر ښیم په بل حدیث درته د علي صاحب عمر ښیم په بل حدیث درته د صحابهو فعل ښیم دا حدیث دی چې اوس بیان که اوس ګوره دی کې تا د حدیث بیان که نو دا حدیث دی اول ضعیف دی ولې ضعیف دی دی کې راوي دی ابو شیبة ابراهیم بن عثمان په نوم باندې امام بیهقي د همدغه حدیث لاندې لیکي چې دا چې متروک الحدیث او دا ضعیف دی تهذیب تقریب او تهذیب دواړو کتابونو کې امام ابن حجر رحم الله لیکي وایي دا حدیث چې دی دا ضعیف دی امام ابن عادي چې دی الکامل کې دا وایي چې دا ضعیف دی امام بیهقي دی ته ضعیف ویلی دی امام ذهبي وایي چې دا ضعیف دی امام ابن حجر رحم الله وایي چې دا ضعیف دی امام دغه چې دی ستاسو خپل مولا ابن حمام وایي دا ضعیف دی علامه زعلوي وایي چې دا ضعیف دی امام طحاوي وایي چې دا ضعیف دی دا خو ضعیف روایت دی مولانا صاحب مولوي صاحب اوس خبره واوره چې ته په دې باندې د ضعیف قول کې تا ما ته وختي چې کوم دی استدلال د جابر بن عبدالله د حدیث نه وکړه ما نه دی کړی مولوي صاحب حافظه دې کمزورې ده ما نه دی کړی وختي د مولوي صاحب یو هغه ویلی یو د مور بیا عایشې روایت پیش نه مولانا صاحب ما ته صرف یو حدیث پیش کړی هغه به وروسته پیش کوو حدیث دی کنه چې په دخلنا علی رسول الله صلی بیا د اخر کې له فقاله کړه ته یكتب علیکم الوتر هغه د عائشې لنه حدیث دی دواړه د عائشې ما پیش کړ جابر حدیث باندې پیش کړی ریکارډینګ کیږي ښه بالکل صحیح خبره ده کنه ریکارډینګ نوشته خبر نه هغه حدیث دی ویلو کده ونه ویلو نه مې دی ویل هغه مې نه دی ویل تاسو حافظه کمزور ده مولوي صاحب هغه حدیث چې ته پیش کی کنه دا ای سند باندې پته زه چې بیا پیش کوم بیا به ګورو هغه به پیش کوم بیا به ترسته ګورو ته دې حدیث جواب وکړه خبر اورا دا یو حدیث جابر صاحب اورا عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر ب30 اوس په دې کې څه خبره ده دې کې اول سند کې چې محمد بن حمید په نوم یې راوي دی محترم ورور بل پکې راوي دی هارون خبره اوره کنه مولانا صاحب خبره ته چې منځ کې ګوره خلک چې علمي خبره داسې نه کېږي چې بس یو بل سره به شور شروع کړو اوس د دې سند کې چې یو راوي دی پکې محمد بن حمید په نوم باندې او د دې شیخ دی استاد دی هغه نوم دی عمرو بن هارون په نوم باندې دواړه کذابان دي څه دي دروغجن کذابان دي یو پکې بل لاوي دی
تی وای کنه دا سند خو په تا باندې دی سند په تا باندې دی سند وای که دا راوي پکې نه و پیش کا او په دې باندې دا دوه راویان پکې ته سند پیش کړه د حدیثو خو ته سند پیش کړه د الله بنده مار ته لستا حدیث کې هم دا راویان دي ته سند پیش کړه چې دا پکې نه او کنه ما لیکلی دي کنه استاد دا حدیث تا ته چې ما رنګ کا نو استاد خبرې ما ولیکلی چې ته بس وای نو مالک ته سند پیش کړه چې دا راویان پکې نه ها پیش کړه سند اعتراض لري چې جرح په لري خو تا ته سند معلومي سند پیش کا او دې سند ته کوم تا ته ما پیش کا مولانا صاحب دا درې دوه راویان مرته پیش کی یو پکې بل راوی دی محترم وروره یو پکې راوی دی عمرو بن هارون په نوم باندې امام یحیی دی بارک وي دا کذاب امام نسائی فرمایي امام احمد فرمایي متروک الحديث دی امام ابو داود و چې دا غیر ثقه دی میزان الاعتدال د ابن حجر کې نو دا ستا خو حدیث خو کبیت العنکبوت دی مولانا او دې دوه حدیثو کې دی نه تراوی لفشتري او دا حدیث دی ضعیف هم دی بل وایا زه درته تراوی د بل نور الفاظ نه ثابتوم مولوي صاحب کنه اوس خبره زما دا وره چې ما درته حدیث پیش کړ کنه چې ته وایې چې دا ضعیف دی ضعیف دی کنه زه درته اوس نور حدیث پیش کوم او د هغې د پاسه د عمر صاحب امر پیش کوم د علي صاحب امر پیش کوم او د هغې فعل درته پیش کوم مولانا صاحب ګوره زما خبر به واورې هسې زه ته پیش کا هغه ته پیش کوم مولانا صاحب خبره خو زما اورې بیا ته پیش کړئ خبره نه ده ګوره زما ته زه من حیث چیلنج دا خبره کوم که چا موږ ته داسې حدیث راوړو چې هغه کې لکه شیخ عبدالله چې ویلي چې شل رکعات دي او تراویح لفظ پکې زه به زما طرف نه مولانا تا ته یو 500 روپۍ انعام به انشاءالله ښه بېغمه شاغه به زه درلېږم نو دوه روایتونه دې پیش کړه دواړه ضعیف او په دواړو کې تراویح لفظ نشته بل حدیث وایه درېم وایه څنګه ما ویلې چې تا که داسې حدیث پیش کړه چې هغه کې 6 رکعاته تراویح او د تراویح لفظ یو صحیح حدیث وي هغه ته به زه 500 روپۍ انعام ورکوم نو ما ستا دا انعام په ما شو که دا دې پیش کړه دوه روایتونه دې پیش کړي دواړه ضعیف دي واوره مولوي صاحب که نه دا خو ستاسو خبرې دي چې ضعیف دي اوس وایه درېیم حدیث دی وایه مولانا صاحب درېیم حدیث وایه درېیم حدیث دویم جلد په 394 نمبر صفحه باندې دی او سند سره وایي مولانا صاحب دا سند وایي چې بیا خلکو ته معلوم شي چې زه جرح کوم دا دروغ جرح ده او که دا غلطه جرح ده وایه خذ اوس واوره حدثنا زيد بن هارون قال اخبرنا ابراهيم بن عثمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعه ووترا معجم کبیر ذکر کړی دی په لسم جلد باندې شپږ اتیا نمبر صفحه باندې معجم اوسط ذکر کړی پنځم جلد باندې 324 نمبر صفحه باندې مصنف ابن ابي شيبه ذکر کړی دویم جلد 394 باندې مولانا دا خو ته ما جواب وکړه که نو دې کې راوي دی ابو شیبه ابراهیم بن عثمان هغه مې درته دا دوه نور ذکر کړل همدغه دی که نه مولانا زه ته پیش که سند پیش که ابراهیم بن عثمان په نوم ابو شیبه ابراهیم بن عثمان راوي پکې ښه بل درېیم حدیث دی وایي مولانا دا مې درته جواب کړی دی وخت به نه ځایه که وخت ها درېیم نه دی مولانا درېیم نه دی ښه درېیم دی همدغه حدیث دی واوره کنه حدثنا يزيد بن هارون عبد الله بن عباس یو روایت بلو دا بل دی همدغه روایت دی ابراهيم بن عثمان همدغه دی کنه ابراهیم بن عثمان دا جواب ما وکړ دا ضعیف دی ابراهیم بن عثمان څنګه ضعیف دی وختي خو دې داغه بارے کې لګي اوس هغه مې دا دی کنه ګوره ابي شیبه ګوره پوره نوم دا دی کنه ته نوم نه راځي ابو شیبه ابراهیم بن عثمان پوره نوم دی کنه ته خبرې نه اوري مولانا او زه خپل درېیم حدیث دی وایه درېیم دی وایه مولانا ګوره مولوي صاحب چې دا حدیث ضعیف ستا په اصطلاح که نه او بیا معجم کبیر ولې راغستو معجم اوسط ولې راغستو مصنف ابن ابي شيبه ولې دې دومره معتمد کتابونه ولې راغستو د ذکر اخیستی چې تا ته دروغی چې ګوره سبا په څوک دوکانې کې دا ضعیف روایت دی بل وایه عجیبه خبرې کوي نو عجیبه کو مولانا زه وایم چې دا بیس لنډ کو ته د درېیم دلیل وایي چې خلک واوري ګوره موقع مې درکړې چې سبا ونه وایي چې ګوره موقع ورنه که درېیم حدیث دی وایه دا خبره زه واورم یو خو مې دغه ویلي حدیث مې درته اول پیش کړ د عبدالله ابن عباس دواړه دي ضعیف دي جابر بن عبدالله او د ابن عباس دواړه ضعیف درېیم روایت وایي مولانا چې د جابر ابن عبدالله دا دواړه ضعیف به درېیم دې پیش کړ چې حدثنا زید بن هارون قال په دې معنی ته چې ابراهیم بن عثمان وختي د هغې بارے کې ویل اوس په دې بارے کې لګې که نه همدغه یو حدیث دی دوه ځلې دې پیش کړه مولانا هغه د ندیم کار کې ندیم چې چا سره پیش شي که نه مولانا هغه ندیم چې چا سره پیش شي مولانا ګوره د حضرت عباس
عباس بل حدیث بل چې کان يصلي في رمضان 20 ركعه والوتر بل د مصنف ابن حکم د کم يصلي في رمضان من ركعتين باب کې ذکر دی. او مولانا تا خپل سند بیان کنه ګوره تا په کې دا بیان کم دغه ست چې وای دا دریم دی په دې کې د ابراهیم بن عثمان دا چې دی ابو شیبه د کنیه چې د ابو شیبه د ابراهیم بن عثمان هم دا په دې ټولو کې راوي دی ضعیف روایت دی مولانا دریم روایت دی وای مولانا چې مخ کې زو ان شاء الله دریم کوم روایت ضعیف دی. زه تاسو وایم کنه ما ته سند د سی وی او چې ته ما ته پکې راو باسه چې دا ضعیف دی د دې په سند کې دا یو دی ابو شیبه ابراهیم بن عثمان هو سند بیان کا ابو عثمان چې هم دغه ابو شیبه دی کنه مولانا ته ولې په خبر نه پوهیږي مولوی صاحب ګور هغه وختینی دوه حدیثو کې دا یاد کې کنه تا ویل چې دا غي په سند کې چې کوم دی ابراهیم بن عثمان راغلی دی او په ولینی کې ابن عباس دا دریم دی چې پیش کړي کې هم دغه راوي دی ابو شیبه ته ما یاد کو تا ابو شیبه ته ابراهیم بن عثمان ته نزي ابو شیبه کنیه ده په خپل نوم ابراهیم بن عثمان دی کنه دغه تا خپل ذکر کو سند چې ذکر کا او تا ویل ابراهیم بن عثمان پکې ګوره ته سند ذکر کم دا پکې شته دی ګوره مولوی صاحب دریم روایت وای مولانا پښتنه مې درنه دا د رسول الله مبارک حدیث پیش کړل کنه او دا ضعیف حدیث دی کنه او دا ګوره یو پیر یو راوی دی راته کوم نه پدری مانو حدیثو کې راوي ستو ته په دې کې نو ته چې دا سند ما ته وې او زما په جوړ بيخي آزاد شي او زه په کوئی شم بيخي چې را بالکل دا حدیث بیا صحیح نه دی مولانا دا غلطه خبره کې ګوره دلیل ته چې په دې کې دا راغلی دی په دې کې دا راغلی دا خو د نظم ویل شم دوم دغه ابراهیم بن عثمان نړۍ روایت تاسو ذکر کول شي په دغه چې مونږ به ویل ته دې کې دا راغلی دی کې هغه ګوره مولانا دا حدیث سند زما په ذمه نه کنه ګوره ته غلطه خبره کې دا سند د حدیث تا په ذمه باندې تا ته ما ویل چې تا چې کوم روایت پیش بل دریم څلورم روایت وای مولانا دا دریم روایت دی وای چې خبره مخکې بوزو خبره ستاسو دلایل خلک واوري چې دا مولانا چې یو شیخ عبد الله په سرین کړي دا کم دلایل دي سره موجود دي خبره زم واوره کنه چې ما ته وختي ستاسو حدیث باندې تاسو واپس اعتراض وکړ دا غي جواب درانه که واپس د تمام حدیث ذکر کړ او زما طرف نه بیرته واوره چې د دینه بعد د عمر صاحب د علي صاحب امر د علي صاحب د عمر صاحب فعل د صحابه او فعل ثابتوم ان شاء الله کاته باندې د دینه دام د ثابتوم او دغه اوس حدیث ویم ټول او دغه مسله دا چې تا کوم حدیث ویلې ده هغه ستا یو حدیث سلوري پیرازونه مې دربانه او کلمه دربانه خرج پاتې جواب راغی قرض د خلک اوري مولانا هغه ریکارډینګ شوی قرض به خلک واوري چې ستا په ما قرض پاتې ده قرض مرده يصلي 40 راغله يصلي اثنين د ما تلفظ د اثنين او خيوا صحیح ده مولانا صحیح ده تنام قلبي ولا ينام ان عيني تنامان ولا ينام قلبي راغله ده دا خبر نیږي چې دا د خوب نه پښ شوی او تاسو د ماخستان منصفه کوي مستمع د حدیث پیش کوم سره زما استفاده ستنه ده او د حدیث پیش کوم تا چې د ماخستان منصفه تاسو کوم رقم کوي دا غسي او اترک تراوی منص د سنت بنیت ختم پکې په یو مسجد کې په یو امام پسې ثابت کا خبره دې ختم شي مولانا مونږ دا ختم متم خدا مونږ نه یو چې ختم به پکې کوو تا ته مونږ ثابت کړ د عائشه لنا حدیث تاسو مولانا ته خبره وره کنه مولانا ګوره خبره وره تا ته ما حدیث پیش کړ د عائشه لنا چې بخاری حدیث دی ګوره ته په سند باندې کلام نشي کولای ته چې سند زه چې اوس حدیث پیش کوم نو سند په ما ته باندې جرحه ته چې حدیث پیش کې سند پتا نو ګوره ما حدیث پیش کړ ته باندې جرحه نه وتا په دوه درې اعتراض وکړ یو اعتراض دا چې ماسختن مان خبره وره کنه مولانا تا ویل ماسختن مانزه پسې پیش کاغه مرته پیش کو چې مسند د دایلمی کې دا چې ماسخت مولانا خبره مګو ته شور جوړې دا خو مزه نه کوي ګوره تا اعتراض دی دا وکړه چې دې کې خود ماسختن جمع پسې خبره نشته هغه مرته حدیث کې پیش کړ تا ویل دوه رکعات هغه مرته حدیث پیش کړ چې صلات الليل مثنى تا ویل چې تاسو بغیر د رمضان ولې قیام نه کوئ مارته ویل چې په دې کې قیام مشته دغه د جماعت مشته بغیر د جماعت مشته بغیر د رمضان چې موږ نه کوو نبی صلی الله علیه وسلم بغیر د جماعت هم دا مونږ کړي ستاسو اعتراضو جواب وشو مولانا خبره مې وانه ورته شور کې مولانا څه دی ویلي سنت جماعت دی که غیر جماعت دی جماعت هم پکې شته دی دواړه شته دی دواړه ثابت دي نبی سم دواړه کړی سنت جماعت دی که غیر دواړه دي بغیر د جماعت هم سنت دی دغه جماعت هم سنت دی نو بیا تاسو ولې صرف په رمضان کې تخصیص خاص کوئ په دې کې هم رسول الله مبارک بغیر د جماعت نه کړی تاسو ولې سره د جماعت ټول کوئ مو زینکم کنه ته ما ولې بغیر د جماعت کوم اوس ما سره خبرې کې زینکم صرف ته ما ته
دلیل نه کنه دا ټول ډله ته خو لګیا ما سره زمونږ زه تاته اوس یو 200 ملګري زمونږ توس لګیا موږ سره ګوره که موږ دا ضروري ګڼلی ته اوس ما سره خبرې کوې که ته ما ته وایې چې ته یې ولې نه کوې تا ته ما ولې زه یې نه کوم خبره ختمه نه مولوي صاحب ته چې د چا د طرف نه ما سره خبرې کوې د هغه خلکو د چا طرف نه لګیا یم زه خو تا ته د قرآن او حدیث طرف نه لګیا یم د خپلې ډلې طرف نه ما سره چې لګی د هغې ډلې زه تا ته وایم چې تاسو خو چې کوم دی په رمضان کې را سره کم کوئ که نه دا په کوم انداز باندې کوئ بغیر د رمضان نه داسې نه کوئ دویمه دا حدیث کې لفظ د خبرې د خوب راغلي دي چې د خوب نه پس شوی دی تاسو یې ولې د خوب نه مخکې کوئ درېیمه دا چې حدیث کې یو پیرې یو شپه صرف جماعت ثابت دی دا تاسو ټوله میاشت جماعت ولې کوئ او ته اوس حدیث په دې باندې پېښ کړه وختینی حدیث چې صرف لږ ضروري وه اوس دا بل مونږ تا مولانا صاحب خبرو هسې اخوا دې خوا وړی اوس بل حدیث تا ته زه پېښ کوم د عمر لنو روایت د موطا امام مالک کې صاحب ابن یزید ته نقل کړي هغه وایي امر عمر بن الخطاب وابي بن كعب وتميم داري ان يقوم للناس باحدى الشركات وایي تميم داري او ابي بن كعب ته عمر لنو امر کړی و چې 11 رکعاته وکړه څو رکعاته وکړه 11 رکعاته موطا د امام مالک کې په صفحه د 98 کې دا روایت نقل دی مولانا دې حدیث کې بیا دا دي دې حدیث کې ورته ستاسو خبرې اعتراض جواب هم پکې کېږي قیام الليل د ابن نظر کې دا روایت راغلی او دې روایت کې مسشته چې عمر لنو ورته ویلي چې تاسو په جماعت سره دا وکړئ بیا ورته ویلي چې تاسو چې دا مونږ دې وخت کې کوئ دې وخت کې دې نه غوره دا دی چې نیمه شپه یې وکړي نو ګوره 2 خبرې ته ثابت شو چې دغه قیام الليل ماسخوتن مانځه پسې هم جایز دی او نیمه شپه هم دا هم ته ثابت شو چې 8 رکعاته
په 20 رکعاته تراویح باندې صحیح حدیث نشته که نه. دویمه خبره تاسو د مور بی عایشې هغه روایت ذکر کړی دی، هغه مو نیم ذکر کړی، پوره نه دی. او دریمه خبره دا دی چې تاسو په هغې کې کومې خبرې کړي دي چې مطلب دی چې درز غوبل جوړ کړی او دا کړی او هغه کړی، نو زه صرف په دغه یو حدیث باندې مختصر گفتگو تاسو سره کول غواړم. ما ته غوږ وشونیسه. اوس خو شپه ده، موږ تراویح وکړې که نه؟ ښه جي ښه. مجلس کې ناست یم، زما په دې نمبر واټساپ دی. ښه جي. چې څه دې په زړه مکمل هر څه راته میسج کې ووایه، زړه دې تش که. صحیح ده؟ ته وایي چې تی ولې نه کوې؟ تا ته ما ولې زه یې نه کوم؟ خبره ختمه. نه مولوي صاحب، ته چې د چا د طرف نه ما سره خبرې کوې، د هغه خلکو د چا طرف نه لګېږم؟ زه خو تا ته د قرآن او حدیث طرف نه لګېږم. د خپلې ډلې طرف نه ما سره چې لګوې، نو د هغې ډلې نه زه تا ته وایم چې تاسو خو چې کوم دی په رمضان کې دا څه رقم کوئ که نه، دا په کوم انداز باندې کوئ، بغیر د رمضان نه داسې نه کوئ. دویمه دا حدیث کې لفظ د خبرې د خوب راغلي دي چې د خوب نه پس شوی دی، تاسو یې ولې د خوب نه مخکې کوئ. درېیمه دا چې حدیث کې یو پیرې یو شپه صرف جماعت ثابت دی، دا تاسو ټوله میاشت جماعت ولې کوئ. او ته اوس حدیث په دې باندې پېښ کړه، وختینی حدیث چې صرف لږ زرزري وه. اوس دا بل مونږ تا مولانا صاحب خبرو هسې اخوا دې خوا وړې. اوس بل حدیث تا ته زه پېښ کوم. د عمر لنو روایت د موطا امام مالک کې صاحب ابن یزید ته نقل کړي. هغه وایي امر عمر بن الخطاب وابي بن كعب وتميم داري ان يقوم للناس ب11 ركعات. وایي تميم داري او ابي بن كعب ته عمر لنو امر کړی و چې 11 رکعات وکړه. څو رکعات وکړه؟ 11 رکعات. موطا د امام مالک کې په صفحه 98 کې دا روایت نقل له مولانا. دې حدیث کې بیا دا دي، دې حدیث کې ورته ستاسو خبرې اعتراض جواب هم پکې کېږي. قیام الليل د ابن نظر کې دا روایت راغلی، په دې روایت کې مسشته چې عمر لنو ورته ویلي چې تاسو په جماعت سره دا وکړئ. بیا ورته ویلي چې تاسو چې دا مونږ دې وخت کې کوئ، دې وخت کې دې نه غوره دا دی چې نیمه شپه وکړي. نو ګوره دوه خبرې ته ثابت شو چې دغه قیام الليل ماسخوتن مانځه پسې هم جایز دی او نیمه شپه هم دا هم ته ثابت شو چې 8 رکعاته عمر لنو خلفاو نه نقل یې. بسم الله که جواب وکړه. سند مې ویل که نه مولانا؟ سند پېښ کړه. ښه ورېږه، ښه تا ته زه سند پېښ کړم. ما سره دا دغه دی صاحب ابن یزید دی. یو منټ ورېښه. ستانت موطا مالک کې شته مولانا، که اوس به لږ وخت ولګېږي نو بس یې دغه به پېښ کړي. عیسی ابن جاریه پکې نشته؟ الله بنده هغه ته جابر بن عبدالله حدیث یاد دی. الله بنده بغیر د دنه به د یعقوب قومي نه بل چا سره روایت نه منقول کول. عباس الدوري وایي عن يحيى بن معين وایي چې عنده مناکیر، منکر الحدیث مګرځېده، مجهول الحال مګرځېده. او ته چې کوم دی زما په حدیث باندې جرح کې خپل حدیث سند ته فکر نه دی، وایه بل حدیث پېښ کړه. نه ورېږه د الله بنده دغه پکې نقل دی. تا ته زه سند وایم. ښه یو منټ صبر وکړه. ورېږه ته لاړې د جابر بن عبدالله حدیث، جابر بن عبدالله حدیث ته لاړې د الله بنده حدیث پوهېږې پې خبره وره. دا اوس حدیث حضرت عمر صاحب پېښ کړه که نه چې عمر صاحب امر وکړه. حتى هذا السند وين واورا سند واورا مولانا سند واورا عن مالك عن محمد بن يوسف عن صاحب بن يزيد امر عمر بن الخطاب تميم داري ان يقوم للناس ب11 ركعات. بالکل تاسو پیش عمر صاحب روایت کنا زمونږه دا راوی په کوم دی؟ تا چې کوم راوی ذکر هغه په کوم دی؟ ګوره زمونږ چې کوم دی مودک چې مونږ ته د رسول الله مبارک فعل، رسول الله مبارک قول، د صحابه کرامو فعل او قول دا چې کوم دی حجت دی. تاسو خو صرف کتاب الله او سنت رسول الله کنه تاسو دغه کتاب الله او سنت رسول الله چې کوم دی دغه خدا سو دوه شیونه ذکر کوي. او دلته کې د عمر صاحب امر راخلی ماته په یو چا صحابو ته امر کړی دی، نو دا خو د رسول الله مبارک نه ثابت کول پکار دي تاسو ته کنه. ښه دوه خبرې شو. ګوره خلکو ته چې دا چغې وخی چې عمر لنو 20 رکعاته کړي نو معلوم شو چې اصله باطلې چغې وخی. خبره واوره منځ کې خبرې ونه کې مولانا کنه. ګوره سو اعتراض دی وکړو علمي خبره داسې چې د علمي جواب به واري. اوس واوره جواب واوره. ګوره یو چې خلکو ته چغې وخی چې خبره واوره کنه مولانا، زما خبرې خو نه دي ختمې. دویم جلد کې ذکر دی دا روایت. ګوره د عمر صاحب نه واوره.
عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب امر رجلا يصلي بهم 20 ركعات. یو دی واوره دویم واوره خبره مولانا ته لګیا چې کوم طرف ته لاړې ور په دې باندې حدیث خبرې کو دا زما چې کوم حدیث پیش کو په دې خبرې کو چرته وتختلی دا ستا علمي بحث دی اوس ګوره مولانا تاسو په چا وختي نه استئ تاسو چې قلاره چا سره کینې ګوره خبرې به ور اوس ګوره دغه د موطا حدیث دی تاویل لا ضعیف دی دې کې دا ضعف د کوم ځای نه دا ضعف پکې ضعف پکې کوم اول دې دا غلطي وکړه تاسو ته د عمر صاحب امر د عمر صاحب سره دلیل نه دی خو جواب اوره کنه جواب اوره نه دی ته ماته حدیث نه ثابت دی دا ته ماته د رسول الله مبارک د فعل نه ثابت دی خبر اوس اوره کنه ثابت نه ثابت د فعل نه خبر اوس مولانا ګوره اصول لري ګوره تاسو کې دا مشکل دی خبر اوس اوره جواب اوري کنه اسئله لګیا ځان سره هم لګیا کې ګوره تا ویلي چې تاسو ماته به مرفوع حدیث پیش کړئ مرفوع حدیث مې اول پیش کړی د عائشه رضی الله عنها بیا مو سره تایید کې د خلفاء راشدینو خبرې واوره کنه مولانا نو شور ولې جوړې مولانا ګوره مولانا شور ما جوړوا بیا مرته د عمر لانو پیش ک مونږ ولې د عمر لانو فعل خو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علیکم بسنتي وسنت خلفاء راشدین نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما په سنتو د خلفاء او په سنتو باندې به عمل وکړي بل عمر لانو چې دا کوم عمل کړی دی خو د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف نه کړی نبی صلی الله علیه وسلم ما ترکات کړی دی عمر لرونه ثابت کوم چې هغه امر کړی دی هغه فعل کړی صحابه فعل کړی په شلو باندې زما خبره دی ومنله چې عمر لرونه ترکات کړی په سند د کلام ونه شو کړی ته اوس پیش کا شلو والا حدیث دی پیش کوه بسم الله کا تاسو اوس خبره وکم وای تاسو کنه د عمر سے د روایت پیش کړه تاسو دا ویم چې ته چې عمر سے د خلاف نه دی کړی زبر درته په بل کې د سه خو خیمه چې شل رکعات دی علي صاحب شل کړي امر په بسم الله کا یو پیش کول اک صبر نسی او بیا به منډې نه وخی چې ګوره یو پیش کو به انتظار کو چې جواب زو کوم صحیح کو پیش کا بسم الله دغه خبره دار مولوی صاحب وخت دی ویل کنه چې ما اول نمبر په استدلال کې د رسول الله مبارک نه حدیث پیش کوغې نه بعد په تایید کې راته صحابه او دغه پیش کوم نو حدیث پیش کو په تایید کې دا پیش کې پکار تا ته دادا چې تم ته په حدیث کې اته رکعات او دغه سيزونه بیا ثابت کړه یو روایت دی ویلو هغه په سند کې خبره ده کوم سند کې خبره ده د بخاری په سند کې خبره ده وره مولوی وای موطئ امام مالک اول جلد 115 نمبر صفحه باندې يزيد رومان انه قال كان الناس يقومون في عمر بن الخطاب في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعات سنن كبرى د بيهقي دویم جلد 496 شرح سنن بغوی سلورم جلد 160 موطئ امام مالک اول جلد 115 یو حدیث جواب مولوی سے منډه مو مولوی سے جواب اوره يزيد بن رومان يزيد بن رومان چې لم يدرك عمر بن الخطاب سره د يزيد بن رومان ملاقات نه شي منقطع روایت دی بل پیش کا بسم الله دا منقطع روایت د يزيد بن رومان د عمر بن الخطاب سره ملاقات نه شوی دا منقطع روایت دی بل پیش کا دا خو څه خبرې دي چې نه ده شوی نو چا خبرې دي ته پیش کړه لقا ثابت کړه مصنف ابن ابي شيبه دویم جلد د يحيى بن سعيد بن روایت دی عمر بن الخطاب امر رجلا يصلي بهم 20 ركعات زي ما خبره جواب اوره مولانا مخکې مزه يحيى بن سعيد چې د عمر لن سره ملاقات نه شوی منقطع روایت بسم الله خبره څنګه کړه چې هغه وایي چې د عمر صاحب په ټایم کې خلکو د 3 رکعات کول 3 به وتر کول او شل به تراویح کول ته ملاقات نه ده شوی وته تهذیب توراش د الله بنده تهذیب کې په اول جلد کې په 223 صفحه کې يحيى بن سعيد عمر لنو زمانن د مندل ته وایي چې بس هغه نه روایت څنګه ته روایت نقل کوي منقطع روایت ته پیش کا ته به وګوري مولانا تاسو ما زه په ورانه ورس کې دغه استوري ته خیمه بسم الله بل وای پیش کا ابن ابي شيبه دویم جلد 392 عبد الله بن رفيعه كان ابي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينه 20 ركعه ويوتر بثلاث دا عبد العزيز بن رفيع دی کنه عبد العزيز بن رفيع چې د ملاقات نه شوی د کعب دغه ابي بن كعب سره ملاقات منقطع روایت ته ثابت کړه زه او دا غم نه شوی نو ته پیش کا زرد کته پیش کا ګوره دا ویډیو برسته نشر کیږي کته پیش کا چې ما کومه خبرې وکي دا غلطي دي ثابت کی ته 500 روپے انعام هم درلېګم منقطع روایت بل پیش کا بل پیش کا النافع ابن عمر قال كان ابن ابي مليكه يصلي بنا في رمضان 20 ركعه اوس پکې سوي او بیا ملائکه څوک دی اوس واوره کنه
ده وش حارث بس كده دنا حارث څوک دی تا خو ویل چې د خلفاو نه به پیش کومه تا خو ویلې مرفوع حدیث به پیش کومه څه شو مرفوع حدیث او خلفا ها سهل بن شكلنا رواية ده وكان من أصحاب علي وكان أصحاب علي أنه كان أمهم في شهر رمضان ب20 ركعة ويوتر ب3 زي مورا مخدرين عن أبي البختري أنه كان يصلي 5 تراويحات ويوتر ب3 مسند ابن أبي شيبة حديث رقم 3 مولانا زمونږ هلته تقریبا دا د په 15 منټو کې د جماعت ټیم دی تا ته مونږه موقع تقریبا 1 غنټه درکړه د الله په فضل او کرم سره په 1 غنټه کې تاسو سره یو حدیث د شلو متعلق پیدا نشو او دا بیس به خلک واوري ان شاء الله جماعت زمونږ دی ان شاء الله بل واوره رواني